په اړخ یا د بغل لخوا نه سیکس کول له کومو میرمنو سره وشي او له کومو سره ونه شي او کومې ګټې لري. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. هغه خلک چې غواړي د میرمنې سره د څنګ لخوا یا د بغل لخوا سیکس وکړي، کومې ښځې چې لکه څنګه چې اکثره خلک داسې وي چې سیکس څخه سم خوند نشي اخیستی، یو ډیزاین یو رقم سیکس یې یاد کړی وي او هغه سیکس تر ډېره وخته پورې کوي. خو بیا داسې وخت هم راځي چې د دغې میرمنې څخه د دغه سړي زړه حتما اوچتېږي، یعنې خوند بیا هره ورځ سیکس کول نه ورکوي. خو باید د دې لپاره چې موږ تاسو د میرمنې څخه داسې زړه تورن نه شو او زړه مو خراب نه شي، نو کولی شو د کوروالي کې تبدیلي یا بدلون راولو. په کوم ډیزاین چې نن کوئ سبا په هغه ډیزاین مه کوئ، هغه کې خپله تبدیلي راولئ تر څو ژوند مو ښایسته شي او کوروالی مو هم خوندور شي. د څنګ یا د بغل لخوا نه سیکس یا کوروالی له کومې میرمنې سره ډېر خوند کوي. هغه میرمنې چې د بدن له لحاظه ډېرې وړې وي، کولی شي تاسو د میرمنې سره د بغل لخوا یا له څنګ لخوا نه سیکس وکړئ. او کومې میرمنې چې تاسو ته ډېرې وړې وي یا خوندورې وي، تاسو کولی شئ د دغه څخه بیخي زیات خوند واخلئ. هغو ښځو سره بیا په د څنګ لخوا یا د بغل لخوا نه سیکس وکړئ د کومو ښځو چې بچی په خېټه وي، یعنې حمل باندې وي، تر 5 میاشتو یا 6 میاشتو پورې په خېټه ساتل شوی وي، نو تاسو کولی شئ دغو میرمنو سره هم د شا لخوا یا هم په څنګ سیکس وکړئ. د څنګ لخوا نه سیکس د دغو ښځو سره یعنې د پلار په ښځو سره ځکه خوند کوي او فایده یې دا ده چې د هغه بچی چې د میرمنې په خېټه وي سالم او روغ پاتې کېږي. لکه چېرته تاسو د مخامخ لخوا نه یعنې په پړ مخې سیکس ورسره وکړئ یا هم په بله کومه طریقه، نو کېدای شي ستاسو ماشوم ته یا ستاسو میرمنې ته ضرر ورسېږي. نو دغه سیکس چې تاسو غواړئ وکړئ، نو تاسو باید دغه دوه سوچه ولرئ. لومړی هغه میرمنې سره دا سیکس کېږي چې کومې ډېرې وړې وي. دویم هغه ښځې سره دا سیکس کېږي چې بچی په خېټه وي یا حملداره یا بچیداره وي، نو تاسو کولی شئ له دغو میرمنو سره دغه طریقو باندې سیکس وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو مو خوښ شوي وي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.